رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کس به وخت مونږ کوي او په خطر کې باندې او دس نه کوي او د زړه په اطمینان سره مونږ نه کوي او رکوع او سجده خنه کوي نو هغه نماز هغه مونږ هغه بینور شي او تور شي او زی او دا وای چې الله دې تا داسې برباد کړي لکه تا چې زه برباد کم تر دې چې خپل خاص زی ته ورسی چې کوم ځای الله ته منظور وي نو بیا په یو زړه کپړه کې انغښته شي او د دې منځګزار په مخ باندې وښته شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په موږ کې پاس مګورئ داسې نه چې تاسو دا نظرونه الله تعالی واخلي بعض خلک ولاړی او داسې په پاس ګوري